زه عام طور دا وایم چې په ټولو بندګانو کې چې سړي د کم چا سره ډېر تعلق راځي، د کم چا زندگی د یو چا سره د سړي ډېره تیریږي، هغې د ټولو څه مخکې د سړي خپله زنانه وي. د نارینه د زنانې سره ډېر نږدې تعلق دی، او کومه زنانه چې د دې نارینه په نکاح کې زندگی تیروي، د هغې زنانې د دې خپل نارینه سره ډېر تعلق دی، او د دې خپل نارینه پر دې زنانه باندې خپل حقوق دي. که چیرې زنانه د دې خپل نارینه حقوق ادا نه کړي، د قیامت میدان کې به بیا دا د دې سزاوار وي چې بیا به د الله تعالی د طرفه د دې د ذمې څخه د خاوند حق ورخصتل کېږي. او که چیرې خاوند د دې خپلې زنانې حقوق ادا نه کړي، بیا به د قیامت په میدان کې د دې خاوند د ذمې څخه د زنانې حقوق حاصل کېږي. زه دا منم دنیا کې خو د سړي زنانې د سړي په نکاح او ډېر ځله د هغې حق یو حق د سړی تیار نه وي، لیکن د دنیا معامله جلا ده، د آخرت معامله جلا ده. که چیرې د زنانې څخه د خاوند په حقوقو کې کمزوري اوسي، یا د خاوند څخه د زنانې په حقوقو کې کمزوري اوسي، نو دنیا کې د هغې تلافي، دنیا کې د هغې د خلاصونه څه طریقه هغه معافي ده. او که چیرې معافي په دنیا کې سړی نه وکړي، قیامت کې الله تعالی د دې حقوقو بدله یو بل ته خامخا ځله وراخلي. لیکن عام طور د انسانانو سره د دې خبرې فکر ډېر کمی. یو خو د هغې وجه دا چې د انسانانو دې طرف ته ډېره توجه نه وي، او ډېر ځله د نه توجه سبب هم دا چې د انسانانو سره د دې خبرې علم نه وي. او چې کله علم نه وي د حقوقو، چې پر نارینه ته دا معلومات نه وي چې د زنانې پر ما باندې کوم حقوق دي، او زنانې ته دا معلومات نه وي چې د نارینه پر ما باندې کوم حقوق دي، او د مرګ بعد د دې نارینه د کوم حقوقو زما څخه پوښتنه کیږي، او زما د عمل نامې څخه کوم حقوقو ذمہواري و دې نارینه ته ورخصتل کیږي. او نارینه ته دا معلومات نه چې د مرګ بعد د زنانه د الله تعالی مخلوق دی، او الله تعالی د دې سره حساب و کتاب کوي، زما سره حساب و کتاب کوي. که ما د دې په حقوقو کې کمی کړی، زما کم حق، د دې کم حق زما د عبادت او زما د ذمې څخه دې ته ورخصتل کیږي. نه یو وجه خدای چې د انسانانو سره د دې خبرو علم نه، او چې کله علم نه بیا خو ډېره ستړي. او دویمه وجه دا چې د زنانې او د خاوند زندگی ډېره بې تکلفه وي، او ډېره سره نږدې وي، او د زنانې او د خاوند تعلق ډېر په قربت کې سره تیریږي. د هغې بې تعلقۍ په خاطر د دې خبرې د دوی سره فکر نه وي. د نارینه سره دا فکر نه وي چې د زنانې یو څه حق شته که نشته، او د زنانې سره هم دا فکر نه وي چې زما د خاوند پر ما باندې څه حق شته که نشته. او هغه بې فکري په دې امورو کې ډېره زیاته خطرناک وي، او چې کله ډېره خطرناک وي، د هغې خطرناکي د مرګ بعد د قیامت په میدان کې سړي ته ښکاره کېږي. چې کله نارینه د زنانې په حقوقو کې بې فکره زندګي تېروي، او د هغې څه سوچ و فکر نه وي ورسره چې د دې زنانې چې زما په نکاح کې ناسته ده، د دې حقونه ما ادا کړي دي که نه دي ادا کړي. او زنانه چې د خاوند سره په نکاح کې تړلې ده، د زنانې سره هم دا فکر ورسره نشته، بس زما او د خاوند ډېره نږدې زندګي ده سره، نو د خاوند د حقوقو فکر نه لري. د دغه بې فکرۍ په خاطر باندې د دوی دې طرف ته ډېره توجه نه وي. او کله کله بیا وجه دا وي چې خاوند او زنانه دا د دین یو حصه نه بولي. د خاوند سره دا فکر نه وي ورسره چې زما د زنانې حقوق ادا کول دا زما د دین حصه ده که نه ده، او پر دې باندې عمل کول زما دینداری ده، او پر دې باندې عمل نه کول زما بېدیني ده. او د زنانې سره هم دا فکر نه ورسره چې زما د خاوند چې پر ما باندې کم حقوق دي، نو هغې زما د دین حصه نه ده چې زه به خامخا پر هغې باندې عمل کوم، او که زه په هغې باندې عمل نه کوم نو دا زما بېدیني نه ده.